سورة الفاتحة د دې و آیتونه دي. فرمایي رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله تعالی باندې شروع کوم. بسم الله، خاص په نوم د الله تعالی شروع کوم. الرحمن، داسې الله تعالی چې عام مهربان دی. الرحیم، داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی. الرحمن او الرحیم او بسم الله، په هر کار کې شروع په بسم الله پکار وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بمداو، هر کار کې به بسم الله ویلا شروع کې. بسم الله الرحمن الرحیم علماء لیکلی دي چې د آسمانی کتابونو خلاصه په څلورو کتابونو کې ده، آسمانی صحیفو او کتابونو. بیا د څلور وړو کتابونو خلاصه په قرآن کې ده. د قرآن خلاصه په سورة الفاتحه کې ده. د سورة الفاتحه خلاصه په بسم الله کې ده. بسم الله، مدد د الله نه غوښتل، عبادت د الله رب العالمین کول. زمونږ او ستاسو د ټولو استاذ شیخ ابو زکریا علامه سید عبدالسلام رحمه الله، نور الله مرقده وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، هغه شخصیت او هغه علامه چې د پښتنو په وطن کې د دې قرآن ډېر یو ناشنا خدمت کړی او د قرآن به ډېره ښکلې خلاصه د ډېرو تفسیرونو نه راویستې وه او په خپل خوږه ژبه او په خوږ انداز به یې د امت ته پیش کوله. نو هغه به هم دا ویله چې بسم الله په دې با کې د قرآن ټوله خلاصه ده. قرآن ټوله خلاصه دا ده: ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې ټول انسانان به د الله رب العالمین بندگی کوي او صرف د رب العالمین نه به مدد غواړي. او دغه مدد غوښتل دا په با کې په بسم الله کې دی، بې کې دا معنا پرته. نو معنا دا ده بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن، داسې الله چې عام مهربان دی. الرحیم، چې خاص مهربان دی. شروع کوم، شروع د الله په نوم باندې. الله د الله اسم ذاتی دی، د الله د ذات نوم چې کوم دی الله دی. نور صفات دی: الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، رب العالمین. الرحمن او الرحیم دا دواړه صفتونه چې دي دا د الله رب العالمین پر رحمت باندې دلالت کوي. خو الرحمن کې مبالغه ده چې ډیر رحم کوونکی دی. مفسرینو به لیکلي دي چې الرحمن هغه ذات دی چې رحم عام دی په دنیا کې. ګورې کافر لم ژوند ورکړی، په کافر هم ډیر رحمتونه کړي دي، کافر له هم ډیر انعامونه ورکړي. او الرحیم په آخرت کې خاص په مؤمنانو رحم کوي، په بل چا باندې رحمت هغه په آخرت کې نه کوي، په کافرو رحم نه کوي. په مسلمانان، ټول مسلمانان به جنت ته بوځي. الحمد لله رب العالمین، الحمد ټول صفتونه د اولوهیت، ټول صفتونه د کمال. لله، خاص الله رب العالمین د پاره. لله، خاص الله لره دی. رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الحمد لله رب العالمین. ګورئ دې کې اشاره ده چې هر ښه صفت چې دی دا د الله تعالی دی، او هر بد صفت چې دی، هر ناکاره صفت د هغې نه الله تعالی پاک دی. نو الحمدلله کې د الله تعریف دی او الله رب العالمین له هغه صفات ثابتول دي چې هغه د کمال صفتونه وي. الحمدلله رب العالمین. په رب العالمین کې دا اشاره ده چې رب د تربیت نه اخستی شوی دی. یعنی یو شیز په مزه مزه، په دمه دمه کمال ته رسول. نو تربیت کې هم دو خبرې شامل دي. اول د پالنې د ژوند تیرولو شیزونه پیدا کول، دا شیزونه الله پیدا کړي چې په هغې ژوند تیریږي. دویم دا دی چې په هغه شیزونو کې اثر پیدا کول. نو دا ټول تربیت چې کوي، دا ټول کارونه دا د الله نه بغیر څوک نشي کولی.
دا انسان دی په طور مثال، خو بغیر د روح نه دا اډو انسان نه وي. نو الله ول انسان پیدا کړی، روح هم پکې اچولی، بیا د انسان دپاره داسې شیزونه پیدا کړي چې د ده ژوند پې تېرېږي. نو رب معنا دا ده چې په مزه مزه باندې، په دمه دمه باندې د یو شیز تربیت کوي. الله رب العالمین ته اسانه ده چې دا انسانان همداسې ځوانان پیدا کړي، او داسې ځوانان الله پیدا کړي دي. بخاري کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، ان الله خلق آدم على صورته. امام ابن حبان بیا دا تفسیر داسې کړی، الله چې آدم علیه السلام پیدا کوم په خپل شکل څه معنا، همداسې ځوان یې پیدا کو. په آدم علیه السلام باندې دا ادوار تیر نشو چې اول د مور په خېټه کې نطفه او بیا علقه او بیا مضغه او بیا ماشوم پیدا شو، بیا د 2 کالو شو، بیا خاپوړ او بیا نوجوان. نه، الله داسې ډاریک پیدا کو، ځکه الله قادر دی په دې باندې. خو ولې د الله قانون په دې دنیا کې دا دی په دمه دمه باندې. یو تخم هم چې را ټوکوي په مزه مزه باندې، هغه بوټی چې سر ته رسیږي میاشتې پکې ولګي. نو رب العالمین کې دا معنا ده چې تربیت کوونکی دی رب العالمین، سید دی، مالک دی، رب العالمین خیرخوا دی، بادشاہ دی، حاکم دی. دې ټول ته دا رب معنا ده. العالمین رب دی د ټولو مخلوقاتو، ټولو عالمونو، کاغه عالم د انسانانو دی، که عالم د پیریانو دی، که عالم د مرغانو دی، که عالم د فرشتو دی. د دې ټولو تربیت چې کوي هغه رب العالمین کوي. که عالم د اشجارو دی، د ونو بوټو دی، دا څه چې په دنیا کې کیږي او تاسو یې نه، دا ټول رب العالمین پیدا کړي و الله رب العالمین ساتي، او هر یو شیز تربیت رب العالمین کوي. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانی والا دی رب العالمین، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. الرحمن او رحیم دام 2 صفتونه دي د رب العالمین د رحمت، چې رب العالمین د حمد لایق ذات دی، د حمد حقدار ذات دی. ولی ذکر رحمان دی، رحیم دی رب العالمین. مالک یوم الدین، مالکی واکدار دی، اختیارمند دی. یوم د ورځې، الدین د بدلې. یوم الدین قیامت ورځې ته ویلی کېږي. د قیامت قرآن کې تقریبا 30 نومونه ذکر دی. یوم القیامه، یوم الحسره، الحاقه، القارعه، ډېر نومونه ذکر دي. دلته یوم الدین یعنی هغه ورځ چې هلته جزا انسان ته ملاویږي. دین جزا ته ویلی کېږي، بدلې ته ویلی کېږي. الله تعالی د هر شي مالک دی، په دې دنیا کې بادشاه رب العالمین دی. خو د قیامت د ورځې خاص کول هغې معنا دا ده چې کامل اختیار رب العالمین سره دی. الله مخلوق له د ذرې بر اختیار هم نه وي ورکړی. دنیا کې څه ناڅه مالکان شته، څه ناڅه بادشاهان شته، څه ناڅه اختیار هغه الله رب العالمین د انسانانو له ورکړی. خو په آخرت کې بیا نشته. مالک یوم الدین، چې داسې ښکلی او داسې ښایسته ذات دی، د کمال والا ذات دی چې الله دی او رب دی د ټولو مخلوقاتو، رحمان دی، رحیم دی، واکدار د ورځې د بدلې دی. د داسې ذات خو بندګي پکار ده. بیا دا صفات بل چا کې نشته که نه. نو ځکه مونږ هم وایو ایاکه، خاص تا لره ای ربه، نعبدو بندګي کوو، خاص تا بندگی کو، نعبدو خاص تا ته حاجت پیش کو، و ایاک او خاص تا نه نستعین مدد غواړو. ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو، ولا نعبدو غیرک، سواستا نه د بل هیچ چا بندگی نه کو. و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو ای ربا. ایاک نعبدو و ایاک نستعین د ټول قرآن مطلب هم دا دی. خلاصه انبیا چې څومره راغلي د هغوی د پرچار، د دعوت او د تبلیغ او د رسالت مقصد دا 2 ټکي و. ان اعبدوا الله، هر پیغمبر چې راغلی، ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر پیغمبر چې را لېږلی هم د دې مقصد دپاره چې خلکو ته اعلان وکړي چې بندګي خاص کوي د رب العالمین، او د الله نه علاوه د نورو باطلو معبودانو بندګي پرېږدئ. نو ایاک نعبدو مونږ په سورې فاتحه کې د الله سره دا وعده کوو چې الله خاص تا بندګي کوو. نو بیا د دې نه وراخوا که څوک بل چاته سجدې کوي، رکوګانې کوي، د بل چاته را مدد شوی، نو دا د دې سورې فاتحه کې چې دا اقرار کوي د دې خلاف دی.
و ایاک نستعین او خاص تانه مدد غواړو. عباداتو کې استعانت او دعا غوښتل د اصل عبادت دی. د دې وجه نه الله رب العالمین د عبادت نه وروسته دا استعانت ذکر کو. یو سړی دی رکوع کوي، سجدم کوي، منځم کوي، خو لاس الله ته نه پورته کوي، وردام صحیح عابد نه دی. لاس پورته کول، په سجده کې دعا کول، تذلل کول، ژړا کول، خپل حاجت د خپل رب نه غوښتل، دا د الله تعالی ډېر خوښ دي. د الله داسې بندم ډېر خوښي او دا ډېر عزتمند بندم وي چې دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي. اهدنا اوس موږ دعا م غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا کلک کړې موږ ای ربه الصراط المستقیم په هغه لاره نیغه باندې. صراط مستقیم لاره نیغه د قرآن، لاره نیغه د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لاره نیغه د ایمان. دا ټولو ته صراط مستقیم وی د الله بندگی کول. ای الله مونږ په دې باندې مضبوط کې. سړی چې سورې فاتحه وی دی خو په هدایت دی که نه؟ نو د اهدنا مطلب علما وی، حافظ ابن القیم رحمه الله معنام دا د ثبتنا، ای الله مونږ مضبوط کې په دې لاره باندې. او دویم مطلب دا د اهدنا، اهدنا او خای مونږ ته رب العالمین الصراط المستقیم لاره سیده. هر څومره چې انسان سره علم دی او مسلمان دی او هر څومره چې دی ډېرې غټې غټې دعوې کوي، بیا هم محتاج دی. کیدای شي ګمراه شي، کیدای شي مسله کې خطا شي. نو د الله نه دا دعا غوښتل چې اهدنا الصراط المستقیم، د هدایت دعا د الله رب العالمین نه. داسې نیغه لار راته وښایه څنګه رب العالمین فرمایي صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا په هغوی انعام کړی، انعمت نعمت کړی تا په هغوی باندې. ای د داسې خلکو لار راوښایه چې تا په انعام کړی. انعام په چا شوی و؟ په پیغمبرانو، په صالحینو، په شهداو، په صدیقینو، په صحابه کرامو. نو رب مونږ په داسې لار باندې روان کې چې ستا په خالص نعمت دی په هغې خلکو باندې. صراط مستقیم دعویدار ډیر خلق دي، خو قرآن کې الله رب العالمین د هغوی یو څو صفات ذکر کړي دي چې هغوی به مینه او محبت وي په خپله کورنۍ کې. الله رب العالمین ورله پویه د قرآن ورکړې وي. د دغې خلکو کار به دا وي چې د الله او د الله د رسول اطاعت به کوي. دغې خلکو سره غیبي مدد د الله د طرفه کېږي. دنیا کې الله د عذابونو نه بچ کړي، آخرت کې رب العالمین د جهنم د عذابونو نه بچ کوي او جنت ته بوزي. انعمت علیهم دغسې خلکو چې هغه انبیاء کرامو، صحابه کرامو، قرآن د نور آیتونه معلومي. غیر المغضوب چې ندي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی، ولا الضالین او نه ګمراهان دي. د انعمت علیهم دا څوک دي؟ دا خلک، دا هغه خلک دي چې الله پې غضب نه دی کړی. دا هغه خلک دي چې الله ګمراه کړي نه دي، لکه یهود او نصارا. دا یهودیانو باندې الله غضب کړی، الله ورته غصه شوی. وروستو آیتونو قرآن کې راځي، خو زموږ مقصد تفصیلی ترجمه نه ده، مختصر ده. نو د دې وجې نه لږه اشاره صرف کوو. ضالین ګمراهان دي. یهود چې کومو دوی سره د علم بېلارې وو، مسلې ورته معلومې وي، علم ورته وو، آیاتونه ورته معلوم وو، د هغې مطابق عمل نه کوو، نو ځکه پې الله غضب راوست. نصارا چې و بې علم روانو، مسله به ورته نه وه معلومه، فلاني ویلي دي فلاني ویلي دي، بس ګمراه شو. زمونږ دا امت چې کوم دی، امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به نه د یهودو په شانتې ضدین وي چې سره د علمه بې عمله وي، علم ورته وي او عمل پې نه کوي، او نه به د نصاراو په شانتې لا علمه وي، بې دلیله به یو شیز پسې نه وي روانه. نو دا هم دعا شوه او هم چې کوم دی د الله رب العالمین په وحدانیت، د الله په توحید باندې اقرار شو چې رب العالمین بندگی به خاص کوي. نو صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې نعمت کړی تا په هغوی باندې ای ربا. غیر المغضوب، نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوي دي، ولا الضالین او نه ګمراهان دي. یو ځل سورې فاتحې لفظي ترجمه دا شوه: بسم الله، شروع کوم خاص په امداد د نوم د الله تعالی،
الرحمن داسې الله چې عام رحم کوونکی دی، عام مهربان دی. الرحیم داسې الله چې خاص رحیم دی، خاص رحم کوونکی دی. عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو باندې، خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې، په کافرانو رحم بیا نه کوي. الحمد ټول صفتونه د کمال لله خاص الله لره دی، رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم او د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن چې عام مهربان دی، رب العالمین. الرحیم خاص رحم کوونکی دی. مالک خالص واکدار دی، خاص واکدار او اختیارمند دی، بادشاہ دی. یوم الدین د ورځې د بدلې، د ورځې د جزا. ایاک خاص تا لره ای زمونږ ربه، ای الله نعبدو بندگی کو مونږه، ځان حاجت پیش کو تا ته، خپل حاجت پیش کو تا ته. و ایاک او خاص تانا نستعین امداد غواړو. اهدنا مضبوط کې مونږه، روان کې مونږه، الصراط المستقیم پلار نیغ او پلار سیده باندې. صراط الذین لار ده کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. داسې خلکو په لار باندې مونږ هم روان کی چې هغه د پیغمبرانو د صحابه کرامو لار وه. غیر المغضوب نه دي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی، داسې خلک دي چې الله ورته غوسه شوی نه دی. ولا الضالین او نه ګمراهان دي. آمین. آمین معنا دا ای الله دا دعا زمون قبوله کې. آمین الف مد دی او د میم کسره ده. بعضې خلک آمین میم له شد ورکوي، دا معنا بیا غلطیږي. آمین معنا دا د اللهم استجب لنا، ای الله زمونږ دا دعا قبوله کې.